دا د کراچۍ ښار دی. سمندر په غاړه موجود د دی انټرنیشنل د ښار اولس د اوبو ګټ ګټ له ترسکیږي. کراچۍ کې د اوبو نشتوالي د بحران شکل اختیار کړي. په ښار کې داسې سیمې موجود دي چېرته چې ولس د اوبو ګټ ګټ له ترسکیږي. د ښار خلک د څښلو لپاره سهار نه د اوبو په کوششونو کې ولګي. د دې ښار ماشومان اسکول مدرسې ته وروسته ځي. اول د خپل کور لپاره په ټپکو کې اوبه ډکول ضروري ګڼي. غریب خلک سخت د پریشانۍ سره مخ او حکمرانه طبقه صرف په سیاسي دعوو کې مصروفه ده. دغه پیسو باندې اوبه اخلو، په پیسو باندې راړو، کور کې لینونه لګېدلي دي، یو ګوټ اوبه نشته، هر سړی پریشانه دی. ګیلنې دلته میلاویږي، ټینکر یې راځي په پیسو باندې هر سړی اوبه اخلي. ډېر وخت شوی دی چې اوبه راځي هم نه، او څلور پنځه میاشتې دی چې کور ته اوبه نه راځي، او د اوبو د یو ګیلن 50 روپۍ قیمت دی. او دا کم چې سرکاري خلک د میلاو دی دی سره، نو هغوی دا ټینکر یې راړي، د عوامو ټینکر دي او هغه په خلکو خرڅوي. یو کال شو د اوبه دلته نه راځي. زمونږ ټایمنګ پهلې 2 میاشتې، بیا لاړو 4 میاشتو ته، بیا لاړو 8 میاشتو، اوس دا 7 میاشتو شو اوبو پته نشته. یو قطره اوبه نه راځي، ټینکر یې اچو. بلخوا د دې ښار ټینکر مافیا ښه په وده کې ده. په دې ښار کې ټینکر کاروبار ښه په عروج کې دی. 4,000 روپو ټینکر 7,000 ته رسول شوی. د حیرانۍ خبره دا چې ټینکر مافیا کاروبار د ښار د اولس د برخې اوبو په هغوی ښه په ګرانه خرڅوي. او په دې کاروبار کې سیاسي غړي او که پولیس ټول شریک دي. ځکه خو نه د دې مافیا پر ضد اکشن اغستی کیږي او نه د ښار خلک د دې رنځه خلاصیږي. د حیرانۍ او د افسوس خبره ده چې په ښار کې خلک د تندې مري او د غټانو سره وس د UC چیرمنان او وایس چیرمنان هم په اوبو خرڅولو کې مصروفه دي او په دواړو لیچو مال راغونډوي. کیمرامین زاهد سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.